سلامونه محترمات هیله لري چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو یو پوښتنه چې ډېره زیاته به کېدله او تر اوسه کېږي هغه دا ده چې زه غواړم چې نېشنلټي دپاره دومان وکړم د نېشنلټي اخیستو دپاره کم شرایط دي او زه څنګه کولی شم چې نېشنلټي دپاره دومان وکړم دغه پوښتنه به ډېره زیاته کېدله او ډېره زیاته کېږي او ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه ډېر ملګري غواړي چې نېشنلټي ته دومان وکړي نو نن غواړم چې د نېشنلټي په شرایطو باندې تاسو ته تفصیلي وغږیږم او تاسو ته هغه ټول شرایط راوړم چې کوم نېشنلټي اخیستو دپاره تاسو باید په ځان برابر کړئ او تر څو تاسو نېشنلټي واخلئ خو د ویډیو شروع کول نه مخکې درته یو خبره کوم هغه دا ده چې تاسو هره پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل په ویډیو سیکشن کې وبښئ په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ انشاءالله په خپل وخت به زه حتما ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم نو ملګرو راځو نننۍ ویډیو ته نننۍ ویډیو چې کوم دا هغه دا په نېشنلټي د فرانسیز نېشنلټي فرانسیز باندې ده د فرنچ نېشنالټي یا د فرانسوي تابعیت باندې ده نو فرانسوي تابعیت دپاره کم شرایط دي راځئ چې په دې باندې تفصیلي وغږیږو ملګرو هر کله چې تاسو دلته د نېشنلټي فرانسیز دپاره اپلای کوئ دومان کوئ د دپاره مختلف حالت دي مطلب نن چې کوم زه دا معلومات کوم شرایط ورکوم هغه چا دپاره څوک چې دلته د مهاجرت اسناد لري نو دغه نن چې کوم شرایطو باندې زه خبره کوم دا هغه خلکو دپاره دي چې کوم خلک مهاجرت اسناد لري او دوی غواړي چې نېشنلټي د مهاجرت په اسناد باندې دومان وکړي اوس که چېرې یو کس مثال په توګه یو کس دی هغه دلته یو نجلۍ یا یو هلک سره واده وکړي یو نجلۍ سره واده وکړي هغه هلته فرانسوي یا یو نجلۍ هغه یو فرانسوي هلک سره واده وکړي نو هغه چې دلته کله راځي او بیا نېشنلټي ته دومان کوي هغې دپاره ځان نه شرایط دي هغې باندې به بیا زه ځان ته جدا ویډیو جوړه کړم نن چې کوم زه شرایط وایم کوم ویډیو ما کوم زه جوړوم هغو خلکو دپاره را څوک چې د مهاجرت اسناد لري او دوی غواړي نېشنلټي دپاره اپلای وکړي صحیح ده لکه څنګه چې دلته ما لیکلي دي par naturalisation یعنی هغه خلک څوک چې غواړي دوی په مهاجرت باندې دلته اسناد واخلي طبي شي او دلته تابعیت والي د دې ټولنې د فرانسې هېواد نو هغو دپاره دا شرایط دي راځئ کم شرایط دي ټول اول شرایط دا دی چې avoir 18 ans او پلس اولنې دا دی چې باید کم سے کم هر کله چې تاسو نېشنلټي ته دومان کوئ په دومان وخت کې ستاسو عمر کم سے کم 18 کاله یا د 18 نه زیات که چېرې تاسو غواړئ چې په مهاجرت په اسناد باندې نېشنلټي واخلئ نو هر کله چې تاسو دومان کوئ هغه وخت کې باید ستاسو عمر 18 کاله یا د 18 کال نه زیات وي دا یو اولنی شرط دویم vivre en France depuis 5 ans تاسو باید په فرانسه کې کم سے کم د 15 کالو نه تیر شوي 15 کالو نه اوسېږئ 15 کاله مو ژوند کړی اوس یو خبره دلته شته هغه دا ده چې هغه خلک چې څوک ستشو د ریفیوجي لري یعنی لس کلن اسناد لري دوی هر وخت کولی شي یعنی دوی 15 کاله منتظر کېدو ضرورت نشته دی ولې په شرط د دې چې دوی دا نور شرایط پوره کړي لکه کار شو جبه شو نور شرایط چې په کومه باندې دلته اوس خبرې کوم دغه نور شرایط که دوی پوره کړي نو دوی 3-4 کاله بعد هم نېشنلټي دپاره دومان کولی شي او دې نه علاوه چې کوم دي مثال یو کس دی هغه پروتکسیون سبسیډیار لري یا 4 کلن اسناد نو دوی کولی شي 15 کاله باید په فرانسه کې دوی ژوند کړی نو هغې نه بعد دوی نېشنلټي لپاره دومان کولی شي دریم چې کوم شرط دی هغه دی détenir un titre de séjour en cours de validité détenir un titre de séjour دوی سره باید تیتر سجوري چې هغه ولیدیټي ولري یعنی هر کله چې تاسو نېشنلټي لپاره دومان کوئ باید ستاسو تیتر د سجور کې وختي یعنی دا ایکسپایر نه باید په دې کې وختي پوره هغه څومره چې د نېشنلټي لپاره څومره وخت لري هغه عمره وخت ولري باید دې کې وختي داسې نه چې تاسو کارت سجور ایکسپایر او تاسو خپله دوسیه نېشنلټي لپاره جمع کوئ نه دا شرط دی چې ستاسو تیتر د سجور کې باید وختي څلورم avoir votre vie en France famille domicile revenu باید ستاسو ژوند په فرانسه کې ستاسو فامیل تاسو سره باید دلته وي هر هغه څوک چې چا دوی په خپله دوسیه کې خپل میرمن دوی واده کړی میرمنې ورکړي اولادونه ورکړي باید دوی میرمن اولادونه راوستلي دوی سره په فرانسه کې یو ځای موجودي د نېشنلټي دومان په وخت کې باید هغه موجودي دلته فرانسه کې راوستلي دوی سره اوسېږي
دوی سره ژوند کوي. دې نه علاوه ستاسو ډومیسیلیاسیون، تاسو باید په فرانسه کې ډومیسیلی یئ، تاسو باید دلته ستاسو ادرس دلته وي، تاسو دلته اوسیږئ، ستاسو ادرس دلته وي. د نه علاوه غوینیو ستاسو عایدات، ستاسو انکم باید همدلته په فرانسه کې، یعنی ستاسو کاروبار ګټه وټه همدلته په فرانسه کې. هر کله چې تاسو نېشنلټي لپاره دومان کوئ باید ستاسو فامیل دلته وي تاسو سره، ستاسو ډومیسیلیاسیون، ستاسو ادرس دلته وي، ستاسو غوینیو، ستاسو عایدات، ستاسو انکم هغه په فرانسه کې وي. سمه ده؟ د نه علاوه بل چې کوم پنځم موږ سره شرط دی هغه دی maîtriser les langues françaises au niveau B1 oral. صحیح ده؟ تاسو باید د فرانسوي ژبه کې بیا پورې ماسټر یئ، مطلب ستاسو زده یئ. صحیح ده؟ maîtriser مطلب ستاسو ماسټر یئ، ستاسو یعنی زده یئ. فرانسوي ژبه بیا نیو تاسو ولرئ، بیا لیول پورې ستاسو باید ژبه زده یئ. هر کله چې تاسو نېشنل لپاره دومان کوئ باید تاسو را د بیا سرټیفیکیټ تاسو امتحان ورکړی، بیا سرټیفیکیټ مو اخیستی وي، د هغه سرټیفیکیټ سره تاسو خپله دوسیه جمع کوئ. نو دا یې پنځم شرط شو. ستاسو باید څه ستاسو فرانسوي ژبه د بیا لیول پورې زده یي، تاسو امتحان ورکړی، تاسو سره سرټیفیکیټ په لاس کې او د خپلې دوسیې سره هغه خپل بیا سرټیفیکیټ تاسو ولېږئ به. صحیح ده؟ دا یې پنځم شرط. سمه ده؟ دې نه علاوه شپږم connaître les éléments fondamentaux de l'histoire, de la culture et de la société française. تاسو باید پوه شئ، تاسو باید معلومات ولرئ، هغه اساسات، هغه د تاریخ په اړه تاسو پوه شئ، یعنی دلته کم سے کم تاسو د فرانسې په اساساتو باندې پوه شئ، د هغوی په تاریخ باندې څه نه څه باید معلومات ولرئ، د هغوی په کلتور معلومات ولرئ، او د فرانسوي ټولنې په اړه تاسو باید دلته خبر اوسئ، ځکه دلته تاسو ژوند کړئ، تاسو ژوند کوئ، د دوی نه کم سے کم دوی کلتور باندې تاسو پوه شئ، دوی د دې ټولنې باندې تاسو څه نه څه خبر یاست، د دوی څه نه څه بنیادي تاریخ نه تاسو خبر یئ، دغه د فرانسې د اساساتو نه باید تاسو خبر یاست. په اساساتو کې مثال د دوی تاریخ، د دوی کلتور، د دغه ټولنې نه باید تاسو معلومات ولرئ، تاسو به پوه شئ د دې خلکو کلتور څه دی، د دې خلکو اساسات څه دي، ارزښتونه څه دي، تاریخ څه دی. کم سے کم تاسو په دې اړه باندې باید معلومات ولرئ، تاسو باید څه نه څه معلومات په دې باندې ولرئ او تاسو ته خبر یاست هر کله چې تاسو دومان کوئ نېشنلټي لپاره. او بیا چې کله تاسو د دومان وکړئ د شرایطو نه برابر وي نو بیا تاسو نه دوی انټرویو غواړئ او په انټرویو کې دا پوښتنې تاسو نه کېږي، په هغې بیا زه تاسو له جدا یو تفصیلي ویډیو جوړوم چې کومې پوښتنې تاسو نه کېږي. سمه ده؟ نو دا و شپږم شرط. اوس دلته دی اووم شرط respecter les lois françaises et adorer vos principes et valeurs de la République française. باید تاسو دلته د قانون لوا چې کوم فرانسوي قانون دی هغې احترام وکئ، او د هغې نه علاوه تاسو باید د دې ځای چې کوم هغه نورمونه دي، پرنسیپ دي یعنی اصول دي، او ولور چې کوم ویلیوز دي یعنی کوم ارزښتونه دي د دې ریپبلیک فرانسیز، د فرانس جمهوریت، نو باید په دې باندې تاسو احترام ولرئ، دا تاسو باید ومنئ، په دې پوه شئ، زده یې کئ او احترام ورته ولئ، قانون ته دلته احترام ولرئ، د دغې ټولنې اساساتو ته، اصولو ته احترام ولرئ، د دغې ټولنې دغه ملک د ارزښتونو ته تاسو باید احترام ولرئ او زده یې هم کئ او پوه یې پرې شئ چې د دې ټولنې قانون څه شی دی، ارزښتونه څه شی دي، اساسات څه شی دي، اصول څه شی دي. باید تاسو په دغه باندې ځان پوه کئ او دغه باندې تاسو باید خبر اوسئ. سمه ده؟ دا هغه اووه شرایط دي که چېرې تاسو په دې شرایطو باندې برابر یاست نو تاسو کولی شئ چې نېشنلټي ته دومان وکئ او تاسو نېشنلټي واخلئ. لکه څرنګه چې ما د ویډیو په سر کې ویلي چې دا کم شرایط په نن ما په دې اووه شرایطو باندې خبره وکړه، دا هغه شرایط دي چې دا هغه چا دپاره څوک چې په مهاجرت اسناد باندې غواړي چې نېشنلټي دلته واخلي. صحیح ده؟ هر کله چې دا شرایط تاسو پوره کړل بیا نېشنلټي ته دوسیه جمع کړه، هغه بیا تاسو ته انټرویو رالیږي او انټرویو کې تاسو نه پوښتنې کېږي. نو انټرویو کې تاسو نه څه په اړه پوښتنې کېږي؟ د فرانسې د اساساتو په اړه باندې، دلته قانون په اړه باندې، د تاریخ په اړه باندې، د دې کلتور په اړه باندې، د ټولنې په اړه تاسو نه پوښتنې کېږي. هغه کوم سوالونه دي هغه سوالونه به هم زه درکړم، په دې اړه باندې به زه تاسو تفصیلي ویډیو جوړه کړم، هغه سوالونه به زه تاسو ته مکمل ډول باندې تشریح کړم.
د ملګرو دغه ډېره ضروري ویډیو ده. هغه ملګري ستاسو چې هغه نېشنلټي د غواړي چې نېشنلټي ته ډومان وکړي هغو سره دغه ویډیو شریکه کړئ تر څو هغه دغه شرایطو باندې برابر شي او نېشنلټي واخلي، نېشنلټي دپاره اپلای وکړي. مننه ملګرو. یو ځلې بیا دا خبره تکراروم که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه ته په یوټیوب کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخه مو ښه.